ستړی مه شې ګوره ګجوړې ښې تګړی کوم ځای نه راغلې کلی نور خان کلی نور خان نه دا د غره کې وکړه څنګه نه دلته کورونه دي دوی نه پورې غره ته وړم پورې غره ته وړې کورونه دي غره ته ډېره لاره ده که لږه موږ د غره نه اوس راغلو نیم ساعت لاره به پخپو کورونه هم دي که نه د رمې ممې سره هلته م لږ کور ده د رمو لپاره ښه ښه او دا لرګي دې په بیه واخیسته که پردۍ ونې دې راماتې کړې چا نه دلته خپل کور ده همدې چې نه مې راغلی خپل کور دا په کور کې و دا مله وطن نه راوړي وطن دې چېرته دا خو وطن هوټول یو وطن دی که نه نه دا جنګاني نه م راوړي جنګاني چېرته دی سارک نه لیک ده سارک خواته ښه تاسې کوچیان یاستئ ښه 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 مالګه دا دې پردۍ ونې راماتې کړي ظالم نه پردۍ ونې څنګه راماتې هلته یې موږ خپل ځای کې غټې غټې ونې نه اوس خو موږ ته چا یو زنګ ووهه دې سړي یقین وکړه موږ د زنګ راغلی او ملک صاحب حاجي غفار خو پېژنې هغه راته زنګ ووهه وایي هلکه داسې کار دی چې یو سړي هلک دی کوچی دی او ونې راماتې کړي دي په تا را روان دی وینې ولې موږ خو څه غلاګر نه یاستو ونې نو اوس هغه غلا هغه حاجي صاحب دروغ وایي په غټه ګیره باندې دروغ وایي ښه ته صبر چې زه ورته یو زنګ خیر ووهم هو که نه خلک د مشرانو دغه کوي قدر کوي ته څنګه وایې ولې قدر نه کوو نو دوی خو موږ ته ناکه تور لګي ناکه تور خو نه ده داسې وګوره داسې وګوره خواته خلک دې وګوري ته خو غلې ودې پېژنې آینده کې در باندې څوک اعتبار ونه کړي نه موږ څنګه یقین وکړه چې حاجي صاحب موږ زنګ ووهه دې سړي ونې ماتې کړي دي زما د باغ نه مې ماتې کړي دي او اوس هغه را روان خو وچ دي که نه خو وچې ونې نه وچېږي ونې نو دې وخت کې نه وچې که نه څه وخت کې وچېږي هغه منې کې وچې دا اوس منی نه دی دا چې دی دا به حمل یې ګوره نه حمل ده او ګاډ چې ده پسرلی نه پسرلی دی که حمل دی دا وګوره نه حمل ده حمل دی ښه ځه مخه دې ښه خوشحاله اوسې استاده جوړ به خیر ښه تکړه قراري ده کوم ځای پورې ځې د خیره شمشاد مونږ به ځان سره وې نه سي لږ ذره ها ها ستا دا ښې جوړې تکړې قراري ده چېرته روانې په خیر سره زم شمشاپور ته وروره تیږې پسې والله زه خو په مزل باندې ډېر زیات ستړی شوم په دې لام باندې لږ ګاډي م کم ګاډي م نه زه سهار را روان شوی یم ګرځم راګرځم که نه نو ستا د کور ودانې چې په مخه باندې راغله راته دا ګاډی ولې چلې شپې کومه ولې چلې مجبوري ده که مجبوري ده هماغه ویل که د مستۍ نه چلې مونږ خو پخوا دا مستۍ نه ګرځو اوس یې مجبورۍ نه ګرځو مجبورۍ نه ګرځو او داسې ډېر طبیعتي سړی راته ښکاري ګپشپي لږه چې ښه ډېر ښه زیاته نو موږ ته به چې وې تا اوس چې سم خوښه یې لکه چې به موږ ټپې وې ټوکې کې څه شی چې څه دې مرضي هغه ټپې ترنم کراتے اوس ودانې یې چا په آواز کې خپل په آواز کې ترنم کا خپل په آواز کې سترګې خو تا ورکړي خدایا دا کجبانه یې په زرګر جوړ کړي دینه څنګه دا ننه مازدیګر تېر شو داسې تېرېږي دغه ستا لیونۍ مینه استاده واه ته خو ډېر د کمال نه ډک سړی بلختې ټوپ که بیا را ټوپ که یا چې د وربلو پیدې ګاډې وړې شینه استاده ورک مه شي استاده چې ما ویلې تا منلې تا به د دغې یارې خوان لیدلې ونه بسې دي مشره ټوکې مې راته وکړې یاره دا ټوکې خو به اوس نه وي خو زه په دې لاره به فکر وکړم که چېرته به منزل ته رسې که نه ولې نه وروره روپۍ به رانه اخلې مړه مفته دې وړم نور سره یاره واچوه استاده نو زندهباد ډېره زیاته مننه دا درنو دوستانو د تورغر بیخ دی هغه کوم تورغر چې ډېر زیات مشهور دی روسان چې مات شوي البته ماتې خوړلې د دغه تورغر وجه ډېره زیاته وه پکې مرسته چې مجاهدینو شکست ورکړی نو بره ګورو کوچیان ملګري پراته دي ورځو هلته ورخیږو هغوی سره هم غږېږو سمسې دي تاسې راځئ موږ سره پاتې شئ چې په تاسې باندې دغه
دوستانو یو ځل بیا سلامونه دغه رسموسو ته راغلو خدای نه ستړی مه شي ښې جوړې ککړې کراري ده دغه هلته هم کور دی دا سمسې دي که نه درنو دوستانو دا سمسې د تورغر بیخ دی دغه سمسې ویل کېږي دې وخت کې مجاهدینو دلته ډېر سخت مقاومت کو دا د مجاهدینو مرکز لکه څنګه چې تاسې تاریخ د لوستی چې مجاهدین تورغر کې ډېر زیات پیاوړي وو شهید ادم خان قومندان نوم هم که اورېدلی دا نو د شهید ادم خان په نامه باندې یادېږي دغه سیمه تورغر سیمه ښه د تورغر بیخ دی او دا سمسې دي خیر مې ولیدې وخت څه ښه تېرې وروره زه خو په داسې لاره باندې راغلی یم دې خواته سیند دی اخواته د کلي کې سپي دي لاره مې ورکه کړې ده کومه چې دا درونټې ته کومه لاره وتلې په کومه لاره باندې لاره مو خدای پیدا کړي راځئ ما سره کښېنئ او پهله چینه به اوس کړئ دمه به جوړه کړي ژوندی اوسې حتما کښېنو له خیره سره ته د دې ځای اوسېدونکی یې زه د دې ځای همدلته دې کور دی نه دلته صرف چکري راغلی یم مخکې دغه دلته اوسېدلم د ملګري انډیوالانو زه چکر ته راوتی یم ښه چکر ته راوتلی نو بس چې تا سره په دې شرط باندې سکو ته به مونږ ته لاره ښیي په دواړو سترګو لاره ورته سیده کړم ته د دې کلي سړی یې که نه او ژوندی اوسې مننه ډېره زیاته مونږ سره کیمرم شته دی اوس فلحال تا خلک ګوري دوستانو لایف کې ګوري ته څه ویل لرې دوستانو ته والله ویل خو زه ډېر لرم زړه کې خو ډېر هر څه شته دی زړه کې دې څه دي خاص خاص ووایه داسې څه دي زړه کې زړه کې خو هر څه شته دی خو مثال داسې ډېر دردونه هم زړه کې دي ځکه چې وطن دی اوس دا د تا لاره ورکه کړې راغلی را باندې هو بلکې زموږ اوس تاسو پوه شو مثال تا دا ځای نه ولیدلی مخکې نه وي ګرځېدلی دلته بلې زه بلد یم د دې ځای یم ښه لکه تا مخکې یادونه وکړه که نه چې دردونه دي د وطن نو داسې کوم درد دی چې ته ډېر پریشانه کړی والله دردونه خو ډېر دي ډېر مشکلاتونه دي افغانستان دی ظلمونه دي هر قسم درد شته دی دا ظلمونه څوک کېدل دا په همدغه موږ خپل وطن یو خپل وطن خلک یې موږ یې خپله کړو نو بس چې د ویغل چې د کوره نه وي همداسې ده په څه وظیفه لرې څه زه خو مخکې لکه وظیفه کې وم په پکتیکا کې وم په شکل کې برمل کې مې وظیفه وه نظامي او نظامي ورخېږو دې دوستانو سره بټۍ ته چې خبرې اترې ورسره وکړو د دې الاحوال واخلو ګپ شپ لږې وچېږو راوچېږو نو زمونږ سره پاتې شئ دوستان راته مونږ راورسېدو د بټۍ سر ته دلته ځینې ملګري ولاړ دي دوی سره خبرې راکوو د زړه خواله به ورسره کوو تاسې تم شئ چې دا ملګري څه وایي مونږ ته څه ویل لري ستړي مه شئ ورور دا دوه خبرې ګزار تاسو په خیر راغلی تاسو خپله خیر ستئ ژوندی اوسئ ډېره زیاته مننه ژوند ښه روان دی شکر دی الحمدلله ستاسو دعاګانې دي ستاسو خیر غواړو او خوشحاله اوس ته به دلته حتمن وظیفه لرې او وظیفه لرم هلته د کار وردی نه دې معلومېږي د کار کوم دی ښه ژوند ښه روان دی دلته څه ګپ شپ بس د هلکان خوشحالولو دپاره خامخا سړی ګپ شپ لګوي لکه ته داسې کوم ښه استعداد لرې په ټوکو کې یا بل یاره داسې دی چې زه ټوکې کوم د هلکانو سره خو هغه وخت سره یې کوم هر ټایم لکه موږ ته یې نه کړي تجربه نه وه هر وخت تجربه نه نه هر ځای کې داسې نه موږ ته ولې نه کړي بس دلته چې دی چې داسې نه کوم او دا رابیا دي دا رامرخات دي ما سره وخت پاس کوي صرف که نه او زه هم چې دا څو ورځې ژوند دی په خوشحالۍ او په خندا تېر شي بېشکه بل په دې شرایطو کې یا په دې ټولنه کې دې وطن کې که نه یو چا ته خوشحالي ورکول یو چا ته مسکا وربخل دا ډېره غټه خبره ده ډېر کم خلک دي چې خلکو ته خوشحالي ورکوي نو ته هم داسې کار وکړه تا میلیونونه خلک ګورې دغه میلیونونو خلکو په خوله باندې مسکا راوله داسې څه ووایه
ټپې کولی شي راته ټپې ټوکې کولی شي یو جالبه خاطره دي ټپې به مې ځان ورته وکړي دا ډېر یو خو دا زما ډېر پخوانی یار دی او انډیوال مې دی یعنې د ورور نه هم راته زیات ګران دی خو دا به ته ټپې شوقانه وکړي اواز یې ماشاءالله دغه نه ښه دی د کال استاد نه زه به خیر دی ورسره نیمه مصره وکړم ازمچ نه به نیمه کوم ورسره دا تکړه مطلب هغه په تا باندې ملا تړي پر لکه میاس کې پوس چارماغ یې سره ښه نو دوستانو سړی م رانیولی دی سړی به پرېږدو نه یو څه به حتمن ضرور وایي خامخا به درته مهرباني ته داسې کار وکړه راوړه شه وروره قربان دې شمه ما دا د دنیا نه تر وختلې همدې د خاطره مې راوړو ټولې ټکارې ورسره ټول د کار سره وکړم دا به د ټول کار ته اوس ما مخامخ کوې ورسره ټپو دپاره مې راوغوښتلې دې خوا بل دې دپاره مې راوغوښتلې پوه شوې ماما ته هم راشه دې خوا لیشت دی پوه ته راشه ته خو راشه ته خو مونږ کې ته هم ښې که نه ښه ته خو راوړان شه زما سره زما خو راجوخ شي بس ډېرې نه یو یو دوه دوه ټپې کوئ یا جالبه خاطره داسې خندوونکې چې تاسو ورسره ژوند کې مخ شوي یاست داسې خندوونکي یاره داسې پسې زموږ زړه ته یاد ته راشي هسپتال هغه وکړم په بردو زور به کېدای شي یو څه ورته ووایه نو یو څه ورته ووایه ټوک چې نار کردی د یادوم جړه راځي نه ته په کابل خوشحاله اوسه ما د ننګرهار ګرمې سیزې ماشه مې خوري نه ولاړه اوسه چې دې ګورم چا د صفت راته کوو راغلی یمه د یارانې مې ورته ویلې وه تیږه یې واغسته په زړه یې ویشتمه جانانه تور سیلی حلال کوي